السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په پښتو ژبه د مایکروسافت اکسس 2024 عملي زده کړه دوستانو شاګردانو، نن د درس 14مه ورځ ده. په دې هیله چې تېر درسو کې پوښتنې ونه لرئ او ټول درسونه مو زده شوي اوسي. را به شم اکسس پروګرام ته به راشم، د ځای نه به اکسس پروګرام خلاص کړم. را به شم دلته بلینک ډیټابیس به کلیک کړم، ورته وایم چې ډیټابیس 1 په نامه یې ذخیره کوي او دلته به ادرس ورته انتخاب کړو، کوم ځای کې ورته وایم چې ډیسکټاپ په مخ دلته به دا سیف کړم، دلته به کریټ کړم. یو ټیبل به جوړ کړم، یو جدول به جوړ کړم. ته کریټ نه ټیبل ډیزاین ورته وایم چې آی ډي راته آټو نمبر که، دلته به نیم ولیکم، دلته به شارټ ټکس انتخاب کړم، دلته به ورته وایم چې کوم پروګرام وایي، دلته به شارټ ټکس انتخاب کړم، دلته به فیس انتخاب کړم، دلته به ورته وایم چې فیس نمبر، او دلته به رجستریشن رجستریشن فیس د داخلي فیس دا به هم نمبر انتخاب کړم، او دلته به paid او بل به چې کوم not paid، دلته به زه yes no ورته انتخاب کوم، دا به کلوز کړم. ټیبل 1 په نامه پرایمري کې به ور نه کړم. دا کولی شم چې زه نوم ورکړم، رینیم ورته وایم چې سټوډنټ فیس، د شاګردانو فیس. دا زموږ یو ټیبل شو دوستانو. را به شو دې نه به زه یو کیوري هم کریټ کړم. چېرته به راځو؟ کیوري ویزر ته به راځو، دا به کلیک کړو، درته وایي چې کوم ټیبل نه یې جوړوي. تیار ټیبل یو دانه ده، نو هېڅ ضرورت نشته چې ډیزاین انتخاب کړو. که چېرې ټیبلونه زیات وي موږ ډیزاین انتخابوو چې له کوم ټیبل نه یا له کوم کیوري نه یا د کوم بلې کیوري نه یې جوړوو. دلته وایي چې کوم فیلډ ور اضافه کوئ کیوري ته، ورته وایم چې ټول. دا به نیکسټ کړو، دا به نیکسټ کړو او دا هم فینش کړو. دوستانو دا کیوري شوله. را به شو فورم به ترې کریټ کړو. څه رقم فورم ویزر ته به لاړ شو، دلته درته وایي چې له څه شي نه جوړوي دغه فورم، د سټوډنټ فیس نه، ټیبل نه، کې کیوري نه، یعنې ټیبل نه یې زه جوړوم. ټول فیلډونه ور اضافه کړه، دا به نیکسټ کې، دا به فینش کړو. دا مونږ څه اضافه کړه دوستانو؟ دا مونږ فورم اضافه کړه. دا ټیبل ده، ګورئ د ټیبل څه ده، کیوري ده، دا فورم ده. را به شو کریټ، دلته به زه ویزر راپور هم جوړ کړم، ریپورټ به هم جوړ کړم، له ریپورټ ویزر نه. دا درته وایي چې کوم ټیبل نه جوړوي دلته انتخابولی شي. زه ورته وایم چې سټوډنټ ټیبل نه، ګوره دلته ټیبل ده، کوم فیلډ؟ ټول فیلډونه یې ور اضافه کړم. نیکسټ به پریس کړم او دلته ګروپینګ به په خیر سره په سبا ورځ ووایي. دا به نیکسټ کړو. دلته درته وایي چې آیا سورت هم کوي که نه. زه ورته وایم چې او سورت کوم، د نیم په اساس راته دا سورت که، یعنې په ابجدو باندې دا راته جوړ که. هغه نومونه چې په الف سره شروع وي هغه پورته وي، یا په ای سره شروع وي هغه پورته وي، په زید سره هماسې ښکته. دا به زه نیکسټ کړم او دا به کوم ډیزاین غواړي، لیاوټ چهرې ته وایي، د راپور چهره څه رقمي، کالامر وي، ټیبولر وي او جسټیفای. معمولا په ریپورټ کې موږ ټیبولر انتخابوو. او دغه اورینټیشن د ورقې تنظیم ته وایي. ګورې داسې په عمودي وي او که داسې په افقي، پورټریټ او لینډسکیپ. زه ورته وایم لینډسکیپ. کلیک که او دا هم فینش که. دا زموږ څه شو؟ راپور شو، ریپورټ. البته ګورئ دوستانو، زه به تاسو ته دا تشریح کړم چې له کریټ نه موږ ټیبل ځکه جوړو چې معلومات پکې ثبت کړو، کار معلومات وي. کیوري ته ځکه جوړو چې موږ هغې کې داسې قوانین ورکړو چې ټول هغه شاګردانو ته وښیي چې په وینډوز یې ویلی، ټول هغه شاګردانو وښیي چې فیس یې 500 ده، ټول هغه شاګردانو وښیي چې فیس یې 1000 روپۍ ده، ټول هغه شاګردانو وښیي چې فیس تحویل کړی. فورم هغه وخت کې جوړو چې د خپل د ځان سهولت لپاره. دلته فورم کې موږ ډیټا په ډېره اسانۍ کمپیوټر ته داخلولی شو، په ډېره اسانۍ.
یعنې یو عادي کس هم کوی چې فقط په کمپیوټر باندې لږ لږ وپوهېږي موږ ټیبل او ډیزاین هر څه ورته جوړ کړو او فورم مخې ته ورکړو چې دې کې شاګردان یا معلومات ثبتوه نو ډېر په اسانۍ به یې ثبتوي. ریپورټ موږ ځکه جوړوو که چیرې غواړو چې داسې یو راپور جوړ کړو چې څومره شاګردانو موږ ته فیس راکړی څومره شاګردانو فیس نه ده راکړی یا که غواړو چې پرینټ یې کړو نو ښه دا ده چې د خپل ټیبل نه موږ ریپورټ جوړ کړو. را به شو چې ریپورټ سره هم جوړیږي. ریپورټ هم په دې مختلف طریقو موږ جوړ کړو چې ریپورټ ویزر نه معمولا ډېر استفاده کیږي. دلته به راشو فورم ته. دلته به فورم اوپن به کړمه دلته به ډیزاین ته به لاړ شم. اول به ګورئ زه راپور جوړومه یو څو شاګردانه زه اضافه کومه هر ځای کې چې اضافه کوئ فورم کې اضافه کوئ یا ټیبل نه اضافه کوئ ټیبل کې به زه کلیک کړم زه دلته ورته وایم چې اول شاګرد څو ده علي ده کوم پروګرام یې ویلی وینډوز یې ویلی فیس یې څو ده 1000 افغانۍ ده د داخلي فیس یې څو ده ورته وایم چې 400 او فیس یې هم موږ ته راکړی ده. بل شاګرد وایم چې والي ده کوم پروګرام یې ویلی اکسل پروګرام یې ویلی فیس یې څو ده 1500 افغانۍ ده داخله یې څو ده 500 فیس یې هم ورکړی ده. دا به داسې کلیک کړو. بل ورته وایم چې وکیل ده کوم پروګرام یې ویلی اکسس پروګرام یې موږ سره ویلی فیس یې څو ده 2000 افغانۍ ده او داخله یې هم څو ده 500 ده او فیس یې هم ورکړی ده. یو څو شاګردان به نور هم ورسو ورته وایم چې یحیی ده کوم پروګرام یې ویلی موږ سره پاور پوینټ پروګرام یې ویلی موږ سره فیس یې څو ده 2000 افغانۍ داخله یې څو ده 600 روپۍ ده او فیس یې هم ورکړی ده. زه به دا ویډیو سټاپ کړم او یو څو نور شاګردان به هم ورسوم چې ویډیو طولاني ښه دوستانو دا موږ یو 15 شاګردانه ورسوله دا به زه کلوز کړم. اوس چې زه ریپورټ کلیک کوم نو دلته ټول مکمل ماته راښیي مکمل شاګردان ګوره مکمل شاګردان ماته راښیي چې دغه شاګردان دي او ټول ثبت نام کړی او فیس یې ورکړی نه دی ورکړی دا هم ماته مکمل ښیي. که غواړو چې دا پرینټ کړو نو څه کار به کوو کنټرول پی یا هلته فایل ته راځو هلته پرینټ ته به راځو کویک پرینټ په دو باندې پوهېږو پرینټ پریویو که چیرې موږ کلیک وګورئ دغه حالت په دغه حالت پرینټېږي ټول څو ورقې ده ټول څو صفحې ده یوه صفحه ده ګوره پیج 1 of 1 یعنې اوله ورقه کې ټولې یوه ورقه ده. اوس خو دوستانو دا ټول شاګردان موږ ته پرینټېږي. که چیرې زه کیوري ته لاړ شم زه دلته دا اوپن کړم کیوري کې هم ټول راته ښیي. که غواړم چې کیوري ډیزاین ته زه لاړ شم دلته به راس کلیک کړم کیوري ډیزاین کې ورته وایم چې سټوډنټ نیم کې سټوډنټ نیم کې زه ورته ولیکم چې دلته ماته هغه شاګردان وښیه دلته به ولیکم لایک student دلته به هغه فیلډ لیکو ګورئ دلته د فیلډ نوم به لیکو لایک نیم به لیکو دا څه په خاطر لیکو چې کله موږ اوس دا کیوري خلاصوو ماته وایي چې زه څوک درته خلاص کړم زه ګورئ دلته ډبل کلیک کړم درته وایي چې څوک زه ورته وایم چې علي ماته وښیه څوک علي. غواړم چې ریپورټ کې هم همداسې یو ریپورټ جوړ کړم له دې کیوري نه چې کله کیوري خلاصوم ریپورټ خلاصوم دا ګورې ټول شاګردان ښیي ماته زه غواړم چې هغه کیوري داسې ریپورټ خلاص شي چې پوښتنه وکړي چې کوم شاګرد غواړي دلته به کریټ ته ځم بیا به ریپورټ جوړوم له څه شي نه له دې کیوري نه به جوړوم ریپورټ ویزر ته به ځم ټول فیلډونه ور اضافه شي دا به نیکس کړم نیکس او دا به هم فینش کړم زه ورته وایم چې ماته علي پرینټ علي راوښیه ګورې د علي به راته ښیي.
اوس ګورئ دوه کیوري شوې. دا به زه ورته وایم چې students by search شي students by search او دا به ورته وایم چې all students شي. دا به رینیم کوم ورته وایم چې all students ټول شاګردان. ګورئ اوس دا ریپورټ چې زه کله خلاصوم ګوره all students ټول شاګردان راپور به راته ښیي او پرنټ ته به اماده وي. دوستانو بیا هم زه وایم چې ریپورټ هغه وخت کې جوړوو چې غواړو چې پرنټ سره سروکار کوو، یعنې غواړو چې هغه څه چې ډیټا موږ لیکلي هغه پرنټ کړو، راپور به ترې جوړوو، ریپورټ به ترې جوړوو. دا د ټول شاګردانو ریپورټ و او دا به students by search چې کله وغواړې ورته وایم چې څوک راته پیدا کړه، نسیم جان راته پیدا کړه. ګورئ دستي درته نسیم جان پیدا کړي. بیا به کلوز کړمه، بیا به کلیک کوم ورته وایم چې مسکان راته پیدا کړه. ګورئ مسکان دستي پیدا کړله. دوستانو اوس به راشو که دغه فورم ته دا ورشمه، زه ورته وایم چې چېرته لاړ شه، ډیزاین ویو ته یې لاړ شه. دا به زه داسې لږ کلوز کش کړمه، دا به سلیکټ کړمه او د دوه اندازه هم باید په دې نورو اندازو فیلډ پورې په اندازه یو شی شي. دلته به راشمه، دلته به کوم کلوز کړمه to nearest دا به کلیک کړم. ګورئ ټول یو اندازه شه. اوس ګورئ د دې فیلډ اندازه او د دې فیلډ اندازه بیا ګوره غټه او وړه ده. غواړم چې د همدې په اندازه نازکه یا نرۍ راشي. دا به بیا دلته کلیک کړم، بیا به سایز ته راځمه، دلته به دا وارې کوم یو کلیک کومه، دا به to shortest دا به کلیک کوم. ګورئ ټول یو اندازه شه. نو د ما هدف دا و دوستانو چې که چیرې غواړو چې په یو راپور کې غواړو چې دغه کوم ریپورټونه چې موږ جوړ کړي دي که د کلۍ په اساس یا د بټن په اساس خلاص شي، نو دلته به راشم، هلته بټن به زه داسې بټن به زه رسمه کړمه، دا به فینش کړمه. فعلا دلته موږ وظیفه ورنه کړله. دا به زه کلوز کړم، ورته وایم چې all students reports دا مونږه دا به بیرته زه ډیلیټ کړم، بیرته به له سره ده داسې به بټن به زه خلاصه کړمه. ګورئ دا به زه څه کار وکومه، بټن مې بیرته کینسل کړ خو بټن شته. دلته به زه نوشته کړمه، ورته وایم چې دا به زه ټول سلیکټ کړمه، زه به نوشته کړمه all students reports د ټولو شاګردانو ریپورټ. دلته به دغه کونج کې زه به کلیک کړمه، ډبل کلیک کړمه، دلته به ایونټ ته به لاړ شو. ایونټ ته ګوره آن کلیک، دې ته به وروسته راشو، یو بله بټن به هم زه جوړ کړمه، داسې دومره غټه بټن. دا به بیا زه کینسل کړمه. دلته به نوشته کړمه چې students reports by search. دا یعنې غواړو چې هغه ریپورټ موږ ته خلاص کړي چې ټول شاګردان وي، او په دې بټن یې غواړو چې هغه شاګرد چې زه غواړم چې یو سرچ کړمه په دې شاګرد به دا را پیدا شي. دا به زه کلوز کړم، دا به زه سیف کړمه. غواړو چې له دې نه داسې یو بټن فورم کې جوړه کړو. دلته به زه راشم اوپن ته، دا بټن په دې بټن سره باید دا راپور خلاص شي او په دې بټن سره باید دا خلاص شي. د دې د ترسره کولو لپاره دلته به راشو کریټ، دلته به څه جوړ کړو، یو میکرو به جوړه کړو. دلته به نوشته کړمه اوپن ریپورټ، دا به انټر کې. دلته به کوم ریپورټ غواړي چې خلاص کړي، all student، دا به زه داسې کلوز کړم.
دلته دغه لکه چې جوړ نشي بیا به یې له سره ورشم ورته وایم چې اوپن ریپورټ انټر. دلته به ورته ووایم چې شی دلته به ریپورټ ورته انتخاب کوم ورته وایم آل سټوډنټ ریپورټ. مخکې مې دا کلوز کو دا باید کلوز کو اصل کې دا باید سیف کو د مایکرو ون په نامه یا ورته وایم چې مایکرو ون په نامه. بیا به راشم دوستانو بیا به کریټ ته لاړ شم بیا به یو بله مایکرو جوړه کړم. دلته به ولیکم چې اوپن ریپورټ انټر. کوم ریپورټ درته خلاص شي ورته وایم سرچ بای سټوډنټ دی ریپورټ نه ما مایکرو جوړه دا به هم زه سیف کړم. اوس به راشو هغه فورم ته به راشو کوم فورم کې چې بټنې موږ جوړې کړي دي د دې ډیزاین ویو ته به لاړ شو. دلته به زه کلیک کړم دلته به په ډبل کلیک کړم بیا به دا بټن کلیک کړم. دلته به چیرته ایونټ ته آن کلیک به دلته خلاص کړي ورته وایم چې سټوډنټ مایکرو ون دا به مایکرو ون خلاص کړي او دلته به دویم کې به لاړ شم بیا به ایونټ ته لاړ شم بیا به دلته کلیک کړم ورته مایکرو ټو دا به زه کلوز کړم دا کلوز کړم سیف به کړم دا ریپورټ ته لاړ شم. اوس چې دا زه کلیک کړم ګوره کوم راپور یې خلاص کړه ټول شاګردان چې ښیي دا چې زه کلیک کړم کوم ورته وایم چې څوک راته وښیه علي راته وښیه د علي راپور راته دستي ښیي. نو دوستانو دا و زموږ د نن ورځې درس په دې هیله چې زده شوی مو اوسي. که بیا هم پوښتنه سوال لرئ کولی شئ چې په دې شماره موږ سره په واتساپ کې یا مستقیم موږ سره زنګ ووهئ موږ هم په خدمت کې یو.